دا چې اوس دغسې بره وایي مرګ سره ګلونه وړي خلک نو اوس هم دا چې ګوره میله والا غلي لیدونکو ژوندۍ مې چیرې کړه څنګه خوند کوي که نه کوي دوستانو تاسې نظر راکړي د دغه نو د جمعې په ورځ باندې موټر لوېدلی و په دغه کې په سربند کې نقیبه نقیبه مو چې بیا تر رستی لکه زما دوستانو تاسې ورته وګورئ دا لو علي چې ښه ډک وي ښه خوند کوي اوس لرونکی لاره یوه دغه دی یو د بابا صاحب کوتل دی ورته وګورئ توتان ته وګورئ توتان دا چې برابر په پخېدو دي د کندهار توتان السلام علیکم ګرانو لیدونکو جوړ په خیر په دې هیله چې ښه به یاست د ژوند چارې مو په خیر زه و انجینر صاحب راوتلي د خیره سره توتان دا چې پخه سوي اول به توتان به ښکاره کړو د ښایسته ارغنداو توتان پخه سوي چې د کندهار ده په دا جاده کې خو نو تاسې وینئ دا نو اوس ځینې خلاص سوي دي ځینې لاسته نو سړی توتان به ښکاره کړي تاسې وګورئ ماشاءالله ښه ښایسته ښایسته توتان بیا لرونی نږدې که ورته وګورئ توتان ته وګورئ توتان دا چې برابر په پخېدو دي د کندهار توتان بالا دا نو په دا جاده کې بیخي ډېر پیدا کېږي ماشاءالله دا وګورئ څنګه ښه لوکس لوکس توتان دي ښه نو نو په دې خاطر مې د توتان اول ښکاره کړل لیدونکو چې بیا خو زه خو هر وخت ښکاره کېدلی شم اول مهم چې دي هغه توتان دي نو موږ مازدیګر ما ته خو ډېر خوب راځي ځکه چې دا پرون پروګرام چې و دا مې سهار وکړئ نن دا دی په هغه مازدیګر دا دی بل پروګرام پسې کوم ډېر بدخوابه یم انجینر صاحب ستړی مه سې ښه یې جوړ یې په خیر صحت ښه دی جوړ روغ اوسې نو موږ پر عیدګاه دروازه یو داسې په پورته شو مخامخ و ولاړ سو ارغنداو ته انجینر صاحب ویله ورځو په ارغنداو کې په منظره وکړو مال سمه ده د خیر سره او انجینر صاحب مبارک نو بس مبارک نو دا خو همدا ځای سهار سره لیدلی دي دوستانو موږ ځو ارغنداو ته د خیره سره هلته منظره کوو چې تر کوتل ور واوښتو بره به هغه ساحه درته ښکاره کړم دغه ځای خو پرون نن د پرون په پروګرام کې مې انشاءالله راسره ویلي خو هغه نو سهار وخت چې و اوس بیا مازدیګر دی عیدګاه دروازې څخه مخ د برېښنا کوټ پله پر طرف باندې هغسې پسې چرې اډه پسې کوتل مورچه بیا سرکاري باغ بیا سربند بیا داله بیا چرۍ روزګان بله خو نو روزګان بیا چرۍ دي بیا چشت دي دغسې پسې ځان نو راسره مل واوسئ لیدونکو د خیره سره به مو ځو ګړۍ به تاسې هم په دا شاوخوا کې وګرځو ګرانو لیدونکو کوتل مورچې ته راواوښتو راپورته شو ساعت البته اوس به راواوړو مازدیګر مهال دی د ارغنداو کوتل مورچه ده دا نو د ښار او د ارغنداو ترمنځ هغه په اصطلاح باندې اوس لرونکی لاره یوه دغه دی یو د بابا صاحب کوتل دی او د دغه ځای څخه نو تاسې رود وینئ د ارغنداو رود داسې د اوبو تکه سپینه لیکه ده قدر معلومیږي چیرې په دا کیمره کې نو لاندې ارغنداو لوړې غر او در غره چې پسې هاخوا ته واوړې بیا کندهار ښار نو موږ دغسې ځو د خیره سره پر کومه ځای به ولاړ سو تاسې راسره مل واوسئ او دا غر خو نو وینئ چې داسې نیم یې وړی دی دا ریګریشن و دلته دا ډبرې ځینې وړلې نو هاخوا ته اوښتي دي اوغه دي وینئ زه ښکاره کړم اوغه دي هلته اوښتي دي نو ارغنداو نو بس په دغه دوبي او په جب موسم کې خورا ښه خوند کوي ښه منظرهیي ځای ښه سړې هوا طبیعت پکښې رسته کېږي او دا خو نو د خولې دروازه ده چې لا نه ده جوړه سوې کار یې روان دی نو هغه د سر دغه یې ورته راوړي دي شیشک دي که چیشت دي هلته پراته دي دا دې اوس یې دې خواته پسې راړولي دي دا نو ته ودره چې جوړه سي بیا به ښه خوند وکړي دا نو ته ښه ده دا تر دغه ځایه پرې کار رسېدلی دی
میده کار شروع دی دا غټ شی په مابین چې دا د ورشي دا سخت پورته کېږي د خیر سره باره به ښه ښایسته سي دلته بله ورځ یوه نفر میاو راته وکړي روانو به میاو لوی سړی ما دا یونې میاو وکړي دا چې ګورې هغه دغه دا چې پراته دي شیشکونه چې پر سر یې ورتړي هغه یې دغه دي نو بس موږ به داسې وکړو نو زه به ځان ته د کیمره راواړوم څنګه چې دوستانو پروګرامونه څنګه چې ښه خوند کوي که یا زه نن یو څه سره بدخوابه یم سهار څخه ملا په بل پروګرام کې لیدلی یم چې بدخوابه یم پروګرامونه څنګه چې پروګرامونو په باره کې نظرونه راکړي چې باید څه پکښې وکړو څه نوښتونه پکښې راولو او چې تاسې بیا ښه خوند پر واخلي ویې ګوري په مینه یې وګوري موږ به هغسې چمتو وکړو او دا خو نو بس چې پسې داسې ورکاټ سي دا سړک ده ښایسته ګلان دي نیالګیان دي دا نیالګیان ما بله ورځ دالیا ته ویوړل ښه ډېر مو کښېنوله خو بدبختانه پروګرام نه کوي پورته د ځینو مشکلاتو په اساس باندې او دا بیا منګیان چې منګیان خو نو ویني غټ غټو کوچني منګیانو خمانو ماټیو دا شیان چې ته وګورې غولکان هم ستا هغه نه یا پیسې سړی پټ پټي لمر څنګه ښه خوند کوي ته به زه یې ښکاره کړم هی په وریځو کې پټ دي نو دا د دوستانو سرکاري باغ ته راورسېدو په لاغ ارغنداو شینګیا خپله تاسې وینئ دا د سرکاري باغ دروازه او موږ دغسې پسې ځو سربند انشاءالله که ماښام 9 بجې شرط زه بېرته آینده راپورته کړم ځکه چې بیا فشار یې ډېر نو نو ویلې کې خدای دې خوا ته اوبه سته پر شار یې بندې کړي وې انجینر صاحب په شار خو اوبه بندې وې دلته دا دې ښه ښایسته اوبه سته نو شاید دوی د پنجوایي خوا ته اوبه ډېرې پکار یا په ارغنداو کې پکار دا ځایو کې شاید اوبه پکار نو د اوبه کمښت نشته خلک تشویش یا اوبه نشته اوبه بیخي ډېرې اوبه کمښت بیخي نشته دا مازدیګر ما دا لاره څنګه ښه خوند کوي دوستانو تاسو ورته وګورئ دا لو علي چې ښه ډک وي ښه خوند کوي تاسو وګورئ څومره ډکه ده ما د مازدیګر لمونځ نه دی کړی هاو تا د مازدیګر لمونځ نه دی کړی دلته یو تنګاچه پیدا کېږي درځه مخته درځه مخته تنګاچه سره تنګاچه نه ده د کلاچه کې تنګاچې ډېرې دي انشاءالله دا دولتي ده دا اوس زما کیسه ده دا سنګکاري د عمل لري دا سنګکاري زه تا ته وایم چې په څه خاطر یې ورکوي او پر کوم ځای یې ورکوي یعنې زه انجینر یم او ته ما ته وایي چې خو ته به انجینر یې ته معلومات نه پلرې یا زه معلومات لرم نو ما څه ولې پوښتنه کوې چې ته زه هم اول پوښتنه مې دا وکړه چې دا شخصي دی که دولتي یا دا ټوله دولتي ده کله چې مې وکتئ چې ادامه لري نو د دې معنا دا دی دولتي او کله سړک ته چې مې وکتئ چې د دې معنا دا دی چې دا خاوره شاید ولویږي یا شوه سي نو د دې لپاره اوس پوینټ ته راغللې نو تا باید دا وخت چې پوه سوی وای چې دلته خو سړک جوړېږي نو بله دغسې کار دی ډېر وخت زه نه یم راغلی دوستانو دونه خوند کوي نن د دا اوبو دونه خوند کوي چې دا اوبو دا منظره چې تاسې وګورئ بس نکیبه مو چې بیا ته رستی لکه زما د دې تنګاچه ستا مونږ ته چې ورته کچګر راکاټ سي باره به د خیره سره ورته ودرېږې او ته به لمونځ وکړې تنګاچه بیا څه معنا لري دغه چیش ورته وایاست تاسې دې ته چیش وایاست یا ته راته وایې دا څه معنا تنګاچه دا موږ دا نو دا لغت ما به دا تر اوسه نه واورېدم دا نه دی اوس چې واورېدې تاسې چیش ورته وایاست دې ته لکه داسې خاص لغت وایم نو خو ذهن ته نه راځي تاسو چې داسې پټکۍ مو جوړ کړي پوښتنې دې ته چیش وایي دغه ښار خلک د صحرا خلک نوره په صحرا کې خو نو هم یو شی ښار کې اوسېږو ما خپل ټول ژوند په ښار کې کړی سمه نو لیدونکو ښایسته ارغنداو ښایسته باغونه ودرې لوړ کور سم باره بیا خوند وګورئ ورته وګورئ ماشاءالله ته وګورئ ښه ښایسته موسم ښایسته ارغنداو او ښایسته مینه ناکه هوا دې باغو ته وګورئ دا شنو باغو ته سړی چې وایي بس بلا د شپې سړی چې وایي په جنت کې ګرځم نو تاسې ورته وګورئ مازې خوند ورڅخه اخلي نور یې موږ ته راپرېږدي موږ عکاسي درته کوو د خیر سره
ښه ښایسته لاندې خسیل ښه منظره دلته تماچه سته بعضې چې ګور او واله څونه ښه خوند کوي تاسو ورته وګورئ ماشاءالله ماشاءالله حبیبي کم ټو افغانستان کندهار ارغنداب بلاخ نو نور ګرده ځایونه د دغه نو د جمعې په ورځ باندې موټر ولوېدلی و په دغه کې په سربند کې چک یې ور اچولی و بیخي ورته حیران شولم دا بلې غاړې کې ور اړولي کمال دا و یا داسې و خو د دې طرف څخه هغه طرف ته ور اړولي و چې عجیبه دا و دا دومره ډېرې اوبه توت ولې نه پیدا کېږي توت خو نو هلته و یاره دلته خو نو دا د جمعې په ورځ پیدا کېږي دا وخت ملته نه یې یاره روب پیدا کېږي توت نه پیدا کېږي روب خو بیا ګرد دایمي نو اوس توت خو بیا داسې دي چې دا وخت نه شي څوک میلهوال نه راځي خپله د ارغنداو خلک دي نه د جمعې ورځ ده نه د جمعې شپه ده نه بل وخت دي چې توت اوس پیدا سي نو وګورئ د لارې څخه خوند واخلئ د منظرې څخه خوند واخلئ د اوبو څخه خوند واخلئ د هوا څخه خوند واخلئ دلته لمونځ کولی شئ پر دغه ځای باندې چیرې بیا وکړې دا ځای نه دی سم تاسې دا تان وګورئ دا ولیا پر غاړه سخته ښه خوند کوي لیدونکو زه لږ داسې کوم اوس ښه خوند کوي ماشاءالله دا جسابیني د خپلو غواو یا د پسونو دپاره یې ګورئ شنه واښه راخیستې چې بالا یې وړي کور ته بس دا دی تونګاچک ستا نو ته څه دغه اوبو هوا او فضا ته راسره وګورئ ماشاءالله څنګه ښه خوند کوي دلته موږ لمانځه ته ما خو لمونځ کړی دی انجینر صاحب ته راکښت نو دی به دلته لمونځ وکړي زه به در اوبه پورې دا ځای ته دغه ښایستې پاکې اوبه در ښکاره کړم سخته ښه خوند کوي اوس نو اوبه داسې پاکې شوي دي ښه خوند کوي وګورئ د اوبو څخه خوند واخلئ د منظرې څخه خوند واخلئ هلو هلو ښایسته هوا وګورئ څنګه ښه خوند کوي لږ دې اوبو ته ورنږدې کړمه یا زوم به کوم داسې څنګه خوند کوي که نه کوي دوستانو تاسې مزه راکړئ ما درته بیا څرخوم 80 درجې روټیشن به ورکړو واه 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 سر خو مې سر قدلی ماشاءالله ارغنداو کندهار ښایسته واله اوبه منظره او هر څه دا دغه 5 ورځې ژوند دی ماشاءالله ډېر ښایسته موسم دی او ښایسته خوند کوي ودرېږه دا په څو دی دا خاله وایي په جیش جیش افغانۍ دي دا په څو ده خاله فرق نشته پکښې که ګرده یو رقم چې ښه ښایسته ترویې ترویې الوچې یوه کڅوړه ماته راکړه چاره یوه ته راکړه هغه راکړه نیسي یوه درنه راکړه دا د سره غبره واخلم اوه دا د ښه تازه تازه الوچې دوستانو کوچني خاله یې خرڅوي ولته ورته ناسته ده ماشاءالله ښه خوند کوي یوه دنه کوچني کڅوړه الوچه رانیوله دا به پر لارې وخورو دا د کوچنیانو دپاره ماشاءالله الله به د خیر سره انجینر صاحب ته لمونځ کړي زه به بېرته موټر ته ورپورته څمه ښه ښایسته تانو منظره او تو ګوړی په الوچه کړپ کړپ وکړم ستاسې زړه به در ولاړ کړم دا د ښه ښایسته الوچه مې رانیوله اوس به یې وخورم که د انجینر صاحب خوښه وه دی بیا به راسره وخوري خلاصه څه نو نه خلاصېږه بیا خاله ته وایم چې هغه یې راخلاصه کړي سخته ښه تاندې څنګه ښه خوند کوي تاسو ورته ګورئ د کلي ژوند دی بالا ارغنداو دی دا نو دا ورځو کې بس یو دانه دانه میلګي راشوه کېږي او مالګه مې هېره سوه مالګه مې نه راواخېسته اوس مې خولې اوبه ورته وکړلې دوستانو اوس مې خولې اوبه ورته وکړې یو سپین ږیری و
په دغه کې په هلمند کې نو پروګرام یې کتلی و باره ابل یې ورته ویلي دي چې هغه د باغ پروګرام یې کتلی و ما چې الوچه خوړل باره ابل یې ورته ویلي وه چې دا اوس څه کیسه ده دا څنګه پروګرام دی الوچه دی خوري نو موږ څه شي وخورو دلته لکه د باغو څخه لرې ورو دا زه بیا یو ځل بیا الوچه خورم ژوندۍ مې چیرې کړله بیخي ډېره تروه وه انجینر صاحب الوچه دې خوښه ده مالګې چې ورسره وي ډېرې ښایستې او ډېرې تروې دي په سړیا لوی کې مړی کړم بله دا نه ده دا رقم خوړل کېږي الوچه د ګورې زړه مو در ولاړو بخښه کوي دا بیخي ډېرې چې دا چې زه خورم یو وخت به زه به څه دا لاره د ښکاره کړم چې لمر راڅخه ونه لوېږي بیا چې لمر ولوېږي خوند نه کوي الوچه ډېره تروه ده او د دې خوړل نو څه دغه غواړي انرژي غواړي دوستانو تاسې دا هوا وګورئ دا حالت وګورئ دا لاره وګورئ منظره وګورئ خوند ځینې واخلئ الیاس ما ته خوب رامعلومېږي کیمره خو مې نه وي خوب نو تاسې دا ښایسته مو مازدیګرۍ او دلته الوچې یاره ډېرې تروې دي بیخي ډېرې تروې دي لږ مالګه ورسره وایي مالګه مې هېره شوه ملاګه خوړل کېږي بیخي ټینګې تروې دي هی سخته ښه خوند کېږي په غاښو په خوله داسې څانګې کوي هغه یوه الوچه خوړله بله ورته ګورې دوه دانې ورته ګورې وایي خوله مو اوبه ورته کوي وایي یا دی چې وایي یا د خولې خلاص کړې د ګورو خولې څخه اوبه راته ایسي نو الوچه چې هر څوک خوري هغه بل چې ورته ګوري هغه به خامخا خوله اوبه ورته کوي دوستانو ورته وګورئ دا ښایسته اوبو ته وګورئ ماشاءالله سخته ښه خوند کوي ورته وګورئ ښایسته د لولې پاکې اوس نو پارچاو داسې پاک شوی چې ته هغه په اصطلاح باندې لکه سرونې پاکې صفا اوبه نو بس دا هم وګورئ د خیره سره دې ځای څخه زه یو خاچره هم لرم زه نو ډېرې خاچرې لرم بس ما په خاچرو نه یو سړی رسېږي نو دا دوستانو د خوج ملک بازار دی دا خو نو د الکو صاحب دی کلی ماشاءالله هلا دا د خوج ملک بازار شو خواجه ملک پیژنې چاته ورکوي خواجه ملک دا یو دغه سړی و ماشاءالله دغه لاندې اوبو ته وګورئ سخته ښه خوند کوي دا نو بیا داسې فوقالعاده منظره یې وځغله کوچنی آفرین نو د ماښام اذانونه سوه موږ هم کرا راورسېدو سربند ته دا مخامخ چې تاسې وینئ دا خو د سربند پل دی او دغه یو دنه پل ډېر ښایسته پل جوړېږي د دغه دویم لاس د سړک دپاره بیا به دا دواړه راوړي د
دلته هم دې ساحه ورته برداره کړې ده یو سړک به یو پله ته سموي یا بل به بل ته سموي نو د خیره سره دلته په انشاءالله بیا که ژوند و تاسو وګورئ دغه نو اوبه د سربند د سره څخه رایلای لولې ته پله ته به ورپورته سو د خیره سره دا باره به چیش وکړو ماښام د لمانځه وخت لکه چې سو خیر یو څه لا وخت دی خو نو مقصد دلته لیکلي دي وایي دلته د چیش خطر دی زه دا طرف ته ښکاره کړم ماشاءالله اوبه دغه جو ورته ګورئ دوستان ورته وګورئ اوبو ته د سربنده پله اوبو ته وګورئ سخته ښه خوند کوي دا طرف پسې وګورئ دا چې ورته را روان دي هغه طرف دی د دالې څخه د پارچاوو څخه چې اوس لږ وخت چې وایي موږ به تللي وای دالې ته خو نو دا خو خیر راسره لیدلې ده موږ به باره داسې لاندې ورشوه سو دوستانو درې دانې کیلې په 50 افغانۍ یو دوه درې یعنې په 100 سوه په 11 افغانۍ سوه که په 15 افغانۍ 14 افغانۍ یوه دانه کیله سوه دا دی درې دانې کیلې په 50 تا خو م راواستلې شاته م بل شي راواسته یو چپس میپس م راواسته یو څه مزوڼې راواسته بله بس دلته یې راکاټ کړه نو دا موږ سربند ته راورسېدو خو هغه بیا بدبختانه چې ماښام سو چې ماښام نه وای بیا نو نکې ښه خوند کوو دا سو سربند پل دوستانو ماښام اذانونه وسوه ډېر یو ښایسته موسم دی ښه خوند هم کوي نو اوبو شراره شاید دلته هم راورسېږي خو زه نور مړه ځکه ماره شراره رسېږم ته وګورئ ډېر په شور کې اوبه را روان دي نو د ارغنداو رود ماښام ښایسته موسم او ښایسته چپس نو ښه خوند کوي ښایسته هوا ده ښه موسم دی ولې دا طرفونه درته نږدې کړم او اوبه څنګه ښه خوند کوي دا چې شپه سوې نه وای بیا به در دغه لا ښه خوند کړي وه خلک نو اوس هم دا چې ګوره میله وال غلي دي لیدونکو میده میده راځي کیمره ده دا ځوانان دوستان ویني په دا ستور ماښام لمبېږي بله ماته جالبه ده تا ته په هم جالبه یې وه وګورې ته لمبېږي زه خو نسم لمبېدلی یخ هم دی هوا هم یخ دی اوبه ډېرې یخې دي دا اوبه بیخي ډېرې یخې دي ډېرې هم دي یخې دي او دوی په دا توره شپه دا جوړ غورځېدلي دي دلته کالي وکړه مستي ده نو که مستا نه وای دا وخت نه لمبېدی یې پلا دونه ډېرې اوبه سي او بیا د دوی دغسې دا وخت وګوره لمبېدل ورو زه خپله نسم لمبېدلی څه ورته ګورئ ما ته لمونځ کوئ دوی کالي وکښله سړی دا څه کوي هغه دا چې ورخطا سوله اوس لمبېږي نو دا چې اوس ویسه بره وایي مرګ وایي مرګه سره ګلونه وړي یاره دا د بازار نه معلومېدله دا چې اوس دغسې بره وایي مرګه سره ګلونه وړي نو سور ګل دا دی سور ګلان دا دی هلته ګوره بل چیرې پسې ورغلي په اوبو کې لمبېږي نو ماشاءالله ښه ښایسته موسم او هوا لیدونکو په سربند کې وګړی کښېناستو منځونه مو وکړه یو شی مو سره وخوړي نو بېرته په دا توره شپه کې ټي ډیم کا موټر والا راسره پذابېږي په دا توره شپه کې بېرته ځو د خیره سره د کندهار ښار په طرف باندې نو دا لاره بیا د شپې دا رقم خوند کوي تر اوس د شپې عکاسي چې کړې ده یا د دې لارې هغې هم د شپې دا نه ده کړې دا اول واري دي نو لکه د ورځ خوند کوي لکه د ورځې خوند کوي دا چې بیا دا یو موټر هم نه وای بره دا سپیکر سړی کوي سړی چې زه یوازې پکښې روان یم نو ښه خوند کوي اوه انشاءالله سویټزرلینډ دا خو نو زموږ د افغانستان د کندهار ولایت شنه ولسوالي اوس بیا ویلې چې مکور ولسوالي ارغنداو ولسوالي ده نو ډېره په زړه پورې
ساحه او په زړه پورې خوند کوي. لیدونکو کوتل مرچې ته راورسېدو. باره د خیر سره زو یو ځای یو شی خورو، زه وږی یم، دی هم وږی دی انجینر صاحب. او دا لاره خو نو ستاسو په یاد ده د جمعې په ورځ څونه راشو. نن ګوره د هغه څخه 2% راشي هم نشته. موټر څونه به تیپل کړي. کوتل مرچا ده، موټران ډېر کم جنو. نو ماشاءالله کندهار ښار د شپې د خوا څخه دغسې معلومېږي. زه نکره نږدې کړم. نو کوتل مرچې چې راواوړې باران وضعیت دغسې د ښار ده. څه هم ډېر روښانه نه دی کندهار ښار، خو بیا هم نسبتاً ښه دی. تر هغه پخوا حالت اوس یو څه ښه دی. وزره داسې کړو. ډېرې چیزې چې دا به لږ راښکته کړو داسې به کړو، اوس معلومېږي. نو بېرته موږ راواوښتو په دا توره شپه باندې. اوس به یو ځای ولاړ شو، یو شی به وخورو انشاءالله د خیره سره. نو لاندې خو نو بلا شی نه معلومېږي، هغه بتیان دي یوازې را سره مل اوسي. نو دا شوه چریاډه. چریاډه خو نو هغه پخوانۍ چریاډه ده، معنا اوس یوه هغه نوې چریاډه چې ده هغه په دغه کې ده، او دا چې ده دا هغه زړه او پخوانۍ چریاډه ده چې صداقت پټرول پمپ دی. په دغه چریاډه وه، دغه پمپ چې دی په دا ځای کې به چېرې موټران درېدله. روزګان ده چېرې ده. نو اوس نو بس دغه د رسته لاس زموږ چې روان یم په دغه سړک کې انشاءالله ډېر ښایسته کړی دي. هغه بل سړک هم کارونه شروع دي د خیره سره، هغه به هم انشاءالله سره سم شي په لنډو وختو کې. نو بیا به نو ښار ډېر ښه خوند وکړي. زموږ طرف په ښه سره فعاله شي، ښه خوند به وکړي. والا چې زموږ خواته راځي چمپلان به په لاسو کې در سره راخلي چې زموږ ډمبر اخیره نه کوي. دا زموږ یو انډیوال د کور مخې ډمبر کړي وو، بله فلا موټر په جلاره مه راولي، زموږ ډمبر به راخیر نه وي، ټوکې کوله. او دا چې دی دا سپین دا مسلم مارکیټ دی، دا مسلم مارکیټ شو. د هغسې چې پسې ولاړ سې بیا جاده راځي په مخ کې، بیا رشاکوټ پل راځي، هغه خو مو راسره لیدلی دي. موږ به بره ولاړ شو چې بازار ته ورسېدو د خیره سره لیدونکو. باره به تاسو ته چیشته ښکاره کړو چې موږ چیرې ځو، هغه ځای به تاسو ورته ښکاره کړو انشاءالله. او انجینر صاحب یو بل زیری نن راته ویلي د خیره سره لیدونکو، یو څو ورځې بعده به د خیره سره انشاءالله هغه زیری پر تاسې هم وکړم. وایي کله ناکله ست د جام کوه، پر ما غریب باندې لږ پام کوه. هغې دغه چې هندارې وراچولي دي زرنج ته شاته داسې ټی چې نکاس پر کوي. د دا ځای څخه نو سهار ما د پرون پروګرام درته جوړ کړي، د دا ځای څخه روان شولم. دلته به اوس تاسو ته ستارسیا سالون در ښکاره کړم. واده دی اوس نو په هر سالون کې چې واده وي، اوس داسې سالون به نه وي چې په دا څو ورځو کې واده یې نه وي پکې شوی، هره ورځ واده وي. څنګه ښځه به یو سرې اشارې چې څوک ته ګورئ کم بختور واده دی. نوش جان موږ به د خیره سره داسې وکړو چې دغه به وکړو چې شمول خپله خبره راڅخه یې رسوله. د واده پرې ووارې شا وایي ما دا واده پروګرامونه خو نو په یوټیوب کې ښه ډېر ځي، لیدونکي ګوري. هغه داسې دی چې ما ته پروګرامونه نه دي راپیدا شوي چې زه پروګرام وکړم، چې زنګ راووایي چې پیسې قیمت ورته ووایي دا څه وایه، دا وګوره دونه دغه مال تاسې په ستړیا ونه یاست خبر. نو دا دی چې مدد ته راورسېدو د خیره سره. اوس به د خیره سره ولاړ شو شهیدانو چوک خواته. هله دا څنګه نوی ځای پاله سوی دی. السلام علیکم. دا لایټونه ډېر بیک لایټ کې. الو. نو دوستانو پخ کړي دي نن شپه. موږ داسې نظر موږ کې په کور کې څه شم شی پخ کړي وو. سپه وایي سپه وایي. دا دی د ده د خوا څخه آډر راغلی چې سم شی انشاءالله پخ شي. به زه د ده مېلمه یم ماښام. الو. سیدي شیخ ضرورت وري کور ته. دا څنګه ښه نوی ځای د غزنفر بانک والا ښه لایټونه کړي چې دا ما نه وو لیدلي، دا اوس مې ولیدل. السلام علیکم ورحمة الله. نو موږ راورسېدو د خیره سره هوایي پله ته. هوایي پل خو نو د شپې د خوا بیا ښار داسې جلا خوند کوي، او دا په موټر کې ولاګ بیا د راغلی ښه خوند کوي. او په موټرسایکله باندې دوړلي بل له کمې اواز کشه پشه کشه پشه. نو موټر کې باره نه کښېږي،
دا ځای خو نو په موټر کې نه دی راسره لیدلی زه به اوس ځان په دغه تسلي ورکوم موږ به ولاړ سو بېرته به په رسټورانټ کښې وخورو هغه د ده نه وه خوښ هغه کوم شی چې کور خوښ سوي وو ماشاءالله ماشاءالله څه په وایي ښایسته کندهار جان ښایسته موسم ښایسته هوا ښه دا ملګرو ته وشه دا لوحې د چیز لپاره دي دغه لوحې به زه چې فکر کوم انجینر صاحب دا هغه د ښار په کابل کې لیدلي دي لوحې زه به درته لږ تشریح هو مهرباني دا د کندهار ښاروالۍ لپاره دا لوحې په 3 ځایو کې نصب شوی دي آفرین د تجارتي اعلاناتو لپاره هم به د ښاروالۍ لپاره عاید سي او هم د زموږ تاسو د تجاران لپاره یو تجارتي اعلانات بسي ښه دا د هغه دپاره دی ما دا فکر وکړي چې د دې دپاره به وي چې نو دا شیدان چوک څه دوستانو موږ به د خیره سره یو ځای به یو شی وو دا خو افغانستان بانک دی او دا لاره چې ده داسې د شفخانې سړک دی داسې تللی دی کابل شاه دی او شفخانې سړک دا د خلیل جان دکان دی زما انډیوال دی او الله را سره مل وځي موږ به چیرې ولاړ سو هغه بیا تاسو ته معلومه سو او دا خو نو موږ راوګرځېدو د رئیس عطا جان پر جامه باندې او دا خو نو چې دی ترکمن رسټورانټ دی دلته نو رسټورانټونه ډېر دي اندخوی دی ذایقه دی منو سلوا دی او دې طرف ته بیا برګر دی او انا رسټورانټ دی نو دا به د خیره سره بیا د خیره سره که مناسب حالات راغله د خیره سره په ټولو کې به یو شی وخورو اوس به ولاړ سو یو ځای به بل شی وخورو او دا خو نو سارا رسټورانټ دی دا خو نو پروژه کې راسره لیدلي دي د روژې د مخه مو هم چې یو وارې راسره لیدلي دي انجینر صاحب موږ ته مېلمستیا پکښې کړې وه کور یې ودان نو دا د رسټورانټو سړک دی په ښار کې چې رسټورانټونه په کار وباسه دا په ترک لیسې سړک د رئیس عطا جان جامع سړک د سیاحت جامع سړک دا وایي رسټورانټ جوړېږي دا چې جوړ شو خیر بیا به شی ورته راسو رسټورانټونه نو اوس په کندهار ښار کې انشاءالله کمی نشته د رسټورانټو بیخي ډېر دي دا انجینر صاحب یې لیدونکو او دا زموږ پلیټر سو وی آی پي پلیټر مو راغوښتی یو نفري چې 2 کسه ښه ټینګ په مړېږي او دا شلمبي مو راغوښتي مشروبات زه اوس ما خپله یو لږ پرهیز کړی دی یا ډوډۍ په لاس باندې نو موږ به دا وخورو نوشیجان به کوو په دا ځای بیا به وروسته ګورو پر دې ځای زه بیا بل پروګرام ته نیت لرم انشاءالله موږ لیدونکو به دغه افغان مالدار کې بریاني وخوړله وی پلیټر البته وی آی پي پلیټر به وخوړی او دا بل لیدونکی ځای چې تاسو وینئ هزاره یکشاب دی وی هزار یکشاب زر یوه شپه سالون دی واده به پکښې کېږي اوس چې نو ورځې نو ښه خبره نه ده اوس راسره اوسئ د خیره سره بېرته شهیدان چوک ته ځو لیدونکو ارغنداو مو راسره ولیدئ ښار مو څه نه څه راسره ولیدئ او پلیټر مو راسره ولیدئ بالا د خیره سره شپه شوله د انجینر صاحب یې کور ودان انجینر صاحب ډېره مننه ژوندی اوسئ منظره مو وکړه ساعت مو چیر سو ښه خوند یې وکړي تر کې وګړی خسته وو نو چې ملګري دا زموږ تاسو ښار وویني دا منظره دا شنه اوبه و دا شنې باغونه بس ما لپاره دا زه شکر دی بس تا دې خدای خوشحاله لري نو دوستانو موږ دا بېرته به راځو د زما موټرسایکل هلته په یو پارکینګ کې ولاړ دی او انجینر صاحب کور ته ځي نو ستاسو څخه هم ډېره مننه چې تر دا وخته پروګرام راسره تعقیب کوي په دې هیله چې خوښ شوی به موږ نو تر یو بله پروګرامه چې بیا راځو د خیره سره دستګاوې راته کوئ په خدای پاک مو سپارم ښې چارې او ښه وخت